ډېر ښه دا زموږ یار نقلي ته بنچه راکسې د بارود مارود یې نشته دا خو نو اوس په دې روډ باندې کار روان دی دا جوړوي میچ مې څنګه روان دی څو سکور مې کړی دی ښه د خیره اوس دلته رالو دا ګراوند نوم څه شو نواباد بټیزي سینټر ته رالو دلته دوه ګراوندونه دي پر دا یوه سایډ باندې هم میچ روان دی پر بل سایډ باندې هم روان دی دلته د زموږ په علاقه کې مشهوره لوبه چې ده هغه د کرکټ د کېږي د اختر په سیزن کې نو د مسافران ټوله راغلي هغه دغه لوبې کوي او کوم خلک چې کرکټ نه کوي هغه نو بیا د مازدیګري وخت راځي د میچو څخه خوندونه اخلي دا وخت دوه ټیمان دا دی لوبه کوي موږ د بندې مور شواصلو خو ډېره زیاته هوا وله بس برته دننه رالم ډېر بدبال یې وکړي په پښو یې راوګرځوي دا یو ټیم خو لا پیژنم دا چې دی زموږ د کلي څه یو بل کلی دی سریلا حبیبزي سریلا عمرزي سوري د سریلا عمرزي د دی دغه یو کپتان یم زه پیژنم شیرعلي نومیږي د شیرعلي د دې کپتان دی زما په خیال چې ډېر ښه ټیم هم دی ګرده داسې ینګ ځوانان دي دا نو ټوله مسافر یې په د اختر سیزن کې راشي دغه کرکټ کې حصې برخې اخلي لوبې کوي او دغه علاقې لپاره د ځوانانو لپاره د یو دغه ګراوند لیول دی چې وروره خلک درته راځي میچو څخه خوندونه اخلي پرون موږ هم پرون میچ وګټئ په کلي کې زموږ بیا میچ د چا سره و هغه کوم ټیم کلزي والا سره و او خواته بل ټیم میچ هم روان دی ته راځه هلته ورشه او خواته یو بل ټیم هم دی هلته به ورسو د هغو میچ هم روان دی هغه ګراوند باندې څه دی او د دې ځای څخه دا ویو عجبه خوند کوي هغه مخامخ ګورې هغه هلته کورونه دي د غره پر سر باندې داسې پراته دي دا ویو یې ډېر زیات خوند کوي هاخواته ټوله غرونه دي ګراوند چې دی هغه بیا د مین روډ چې د دې وسنګ ته دی پر روډ باندې هم کارونه روان دي روډ سره ګډوډ داسې روډ سم وای ډېر خلک به دا میچ له راتلی خوندونه بیا ځینې اخیستلی یو میچ خو نو پر دا ګراوند دی یو بیا داسې مخته چې ولاړ سي میچ مې څنګه روان دی څو سکور مې کړی دی موږ په میچ ګټلی دی لیدر میچ چیلنج نه وله د لیدر میچ چیلنج نه وله یا در سره ویل اوس موږ نوی ټیم جوړ کړی دی بد میچونه ګټه ستړي مس جوړ بخیر علیزی والا نو زموږ تربورونه دي جوړ بخیر څنګه ښه یاست یا اوس شته وروره دا ځوان ما سره شاته اوس ناست دی دی وایي په دی کس په در کېږي ته د نور ویډیو کې زما د ولې نه ورکړی زه ورته اوس بیا جوړ کړم وایي اوس زه په موټ کې نه مالیا ماشاءالله دومره ښایسته ځواني دی د دی ښکاره کېږي دی د علیزی دی نو څه وخت درسو چکر څه وخت در ووت شپه راوینې تا ته ما مخکې وویل چې راځه باغ له به ولاړ شو اوس دا باغ لا هم کړي دی اوس څه وخت درس ته چې ته ګوچ ویلې سره شاټ سبا ماپښین مې راځي ستې خوټه ته کومه سبا ماپښین مې میاشت بیا بل ورځ درځم بل سبا راځي بس رسمي مې خو بیا شخصي راځم ستا مې خو راځم بس هغه ته د جمعه ده بس حالت سبا ماپښین بیا راځي ان شاء الله سبا یو میچ د پر دې ګراوند باندې روان دي دا ګور د کمزګي یو د کربلا دی بل ګور د کمزګي دی انا اوس مودي مولانا زوار ته نور ګراوند ولا بلار حالت هم میچونه روان دي دغه ټورنمنټونه چې دی د علاقې یو ځوان دی عمران بټیزی عمران نواباد دا هغه د ټورنمنټونه چې دا دوه ګراوندونه چې دی هغه برابر کړي د علاقې د خلکو د ځوانانو لپاره چې دی د اختر کې انټرټین چې د لوبو څخه دا هغه دغه کړي دي او دا ښه کار یې کړی دی داسې ځوانان به کار یې اپریشیټ شي ښه د خیره اوس موږ دا د بند خوشدل خانه پورې راورسېدلو دا د پشلاغو دا یارو دا روډونه چې
کراس کولو په دې باندې دومره نیم پوسوي لکه دا روډ اوس یې ستړې کړله دا خو نو اوس په دې روډ باندې کار روان دی دا جوړوي او کوم خلک چې جوړوي هغو ته زه دا ریکویسټ کوم چې دا بند خوشدل خان دغه ایریا څه ده دا دې رالوړه کړي دا بارانونه وشي چې وشي د اوبه چې دي د هغه غونډیانو د غرو څخه داسې راشي دا روډ ته بیا دلته کې ولاړې نو د هغه له وجې دا روډ ماسي داسې څومره پورته وي او داسې سلوپ دې ورکړي چې اوبه پر درېږي نه بیا انشاءالله ډېر ټیم به وي او ماتېږي به نه نو دې الله و تاسو ته د هغه مدد درکړي چې دا ژر جوړ شي دا نو د بند خوشدل خان روډ دی بند خوشدل خان کوم یو ډېر زوړ تاریخ لري دلته دا خلک د تکنیک لپاره راغلي دي هغه خط لګار دی لوړو غونډیانو ته ختلي دي ایوه تانه تاسو ویلدله دا انګریزو وخت کې جوړه شوې ده دا ډیم دا ځای چې دی دا انګریزو جوړ کړی دا درختې او دا شانه ماغو لګولي دي ډېر زوړ تاریخ دا ډیم لري نو د ځوانان د اختر په سیزن کې پکنیک یا د جمعې په ورځ دلته راځي اختر سخت خوندونه اخلي بند خوشدل خان خو د مخه ډېر آباد ولو ډېر زرغون ولو بیا چې د هغه رودونه رالو نو د دې له چې کومې اوبه راتللې هغه لارې سره خراب شو بیا اوبه نه دي وله راغلې وچ شولو دا هلته لاندې د روضې په روضه کې زه ولم یو بل ملګری مو مژدلې درختې مو ولګولې بیا انشاءالله وله راځم ګویا پټې شوي دي که لا نه دي دا بند ډیم اوبه چې انګریزو چې دا جوړ کړي نو د دې اوبه یې تورې د لاندې چې کوم کلي دی مخته یا سینځۍ راځي کوم ملیزي ملیزي او نالۍ او دا کلي له دا اوبه ځي هلته دا باغونه په اوبه وي او هلته په ملیزي کې د انګریزو یو پخوانی د انګورو باغ هم دی هغه هم بیا زه په تاسو باندې انشاءالله وینم دا اوبه هلته هم تللې نو دا ځای چې اگر د انګریزو جوړ کړی دی بس کور یې ودان د هغه باره بیا زموږ په وطن کې ولا شی له ښه جوړ شوی ته به هرو دی سور واچوي څه ټکامه پر وکړه تا لیکم یو په زور کې یاره فلحال خو ملکیار ټیټ دی محمد رحیم چې ښه دا میچ لوبه چې ده اوس رالو دلته د ملکیارو ګراونډ ته دا لوبه چې ده وایي د تورې شا او د ملکیارو ټیمانو مابینځ کې روانه ده دا ګراونډ نو چې دی هغه مخامخ بیا زموږ کلی دی هغه غونډیانې څه دي د دې را لاندې دا ګراونډ دی اخوا ته مانده دی د مانده وروسته بیا دغه ګراونډ دی ډېر پخوانی ګراونډ هم دی دلته پخوا میلې کېدلې چمن میله چې دوی ورته ویل هغه پخوا دلته کېدلې بیا چې حالات خراب سو نو هغه میلې او دا شان ختم سولو په میلو کې به خلک د ډېر لېر ځایو څخه به راتلل د کندهار او د کابل او هلمند او غزني او د دا ځایو څخه به خلک راتلل هغه میلې ته چمن میله دې ورته ویل اوس خالي د اختر په سیزن کې د کرکټ لوبه کېږي نو دا د یاران لګیا دي دا د ملکیارو بالر دی عبدالرحیم دا وایي ډېر ښه بالر دی نو دا اوس دا دپاره د آس پاس کوم کلي ځوانان چې هغه خو نو بل دی پکنیک ځای نه وي بس دغه میچونه راځي د دې څخه دوی ځانونه انټرټین کوي خوندونه ځینې اخلي ډېر ښه ستی ټیم دی خیر زه اوس د سبلان راځه مولانا دا دې پر بختور سولم یو کیټ چې وینې وي دا ګوره راځه هلته اوس بل ګراونډ دی هغه به تاسو وینم یا ته درځه امین سره مې د اختر مبارکي ګسه نه ده کړې ته را درځه